بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ چې کومه ویډیو ده دا په مینوال هینډلنګ باندې به جوړو. د مینوال هینډلنګ سیفټي په انګلیش کې ورته مینوال هینډلنګ وایي. د دې مطلب دا دی چې لاس په زور باندې کوم کارونه کیږي، مثلا څه وزن بره اوچتول یا د بره نه راغستل او ښکته ایږدل یا څه څیز له دیګه ورکول چې ډېر زیات دروند وي یا د ځان طرف ته راښکل، دا ټول په مینوال هینډلنګ کې راځي. دا ظاهري طور باندې ډېر زیات اسان کار ښکاري، خو که دا وزن ډېر زیات سیوی یا بار کیږي یا پکې تاسو بدن چې کوم دی کږوئ یا کینئ یا ملا ټیټوئ، نو دا چې کوم دی ډېر زیات خطرناک کیدی شي. او د دې نه انګلیش کې ورته مسکو سکیلټل ډس آرډرز وایي. لکه مطلب دا دی چې دا د هډوکو یا د پټو او یا د هډوکو منځ کې چې کوم کارټریجز وي د هغې بیماری د دې نه جوړېدی شي. لکه اکثر څوک دروند کار کوي، د هغه ملا درد شروع کي یا خپه ووړي یا څه بل څه مسله پکې راشي. زموږ په کلچر کې پښتانه چې کوم دي نو دوی د وزن اوچتولو باره کې ډېر زیات کیرلیس دي او ډېر وزن اوچتول یا څه ډېر دروند کار کول د ډېر تکړه والي نښه ګڼلی کېږي. نو همیشه دا یاد ساتئ چې کله هم د وزن اوچتولو یا د ښو نه یا دروند کار نه کم یا زخم راځي یا انجري کېږي، نو دا بعضې ټایم په هغه ټایم باندې هم وشي، په هغه ټایم سړي ته درد فیل شي او کله کله چې کوم دی دا په کلونو باندې واوړي. یو خبره یاد ساتئ چې همیشه دپاره یو صحتمند سړی 25 کیلو وزن اوچتولی شي. دا سټینډرډز دي چې مطلب دې نه زیات اوچتوي نو انسان ته تکلیف کیدی شي. او دغه رنګ یو صحتمند ځوانه زنانه چې نه ډېره بوډۍ نه ماشومه نه بیماري، نو هغې ته دپاره چې کوم دی 16 کیلو وزن اوچتولو اجازت دی. تاسو به اکثر کتلي چې کله ایرپورټونو کې خلک ځي نو 25 کیلو نه یا 23 کیلو نه زیات وزن ایرپورټ والا نه پرېږدي. د دې هم دا وجه ده چې کوم مزدوران دا سامان اخلي او جهاز کې یا په بل ځای کې پټه باندې ږدي نو چې ته تکلیف نه وي. نو اکثر څیزونه چې کوم پیک راځي 25 کیلو پورې دی وزن زیات نه زیات. تاسو چې کله هم د لاس داسې دروند کار کوئ یا کې تقریبا 3-4 څیزونه داسې وي چې دی خیال ساتئ، نو ستاسو سیفټي به انشاءالله تاسو به څه نقصان نه وي. اول خو دا دی چې د هغه انوایرمنټ کوم ماحول کې چې تاسو کار کوئ دی خیال ساتئ. بعض ټایم چې کومې ځمکې باندې تاسو روان یې ښکته بره یا پوړی وي یا سلوپ وي یا سلیپري وي یا پکې نور څه داسې تارونه یا کاڼې یا څه بل څه پراته وي چې سړی پې تیندک خوړی شي. نو چې کله سړي سره وزن وي نو د هغه سوچ وزن طرف ته یو لارې طرف ته ډېر زیات خیال نه وي. نو چې کله په پوړو کې یا سلوپ باندې یا سلیپري ځي باندې ځي نو د هغه د غورځېدو د خوږېدو ډېر زیاته خطره وي. دویم چې کوم دی انسان ته په خپله کتل پکار دي چې د انسان فزیکل کیپیسټي مطلب یې چې دی څومره تکړه دی، دا وزن چې کوم والا تاسو ورکوئ هغه اوچتولی شي که نه شي اوچتولی. نو بعض ټایم انسان بیمار یا اپریشن کړي یا خپل لاس مات شوي یا چې کوم دی ماشوم یا مشر وي، نو داسې کسان چې کوم دی د 25 کیلو څنګه ما ذکر وکړو دې نه دې هم کم وزن اوچتوي. زموږ بعضې سپیشلی ټیک ټاک یا نور داسې ځایونو کې ویډیوز خلکو ما کتلي دي چې د اوبو ډکې بوتلې هلته غټې میلاویږي، هغه 23 کیلو یو بوتل یا په دوو لاسونو کې 2 بوتلې اوچتې کړي او خلک یې صفتونه کوي. خو همیشه یاد ساتئ چې کوم دی دا څیز د ملا د هډوکي چې کوم دی د دې بیماري راولي او ډېر زیات خطرناک شی دی. بل د لاس چې کوم کار دی د وزن کار، دې کې دې هم ډېر زیات اثر دی چې دا تاسو څومره سپیډ باندې کوئ. لکه همیشه پر ډېر زیات سپیډ کې چې کار کېږي کې د زخم راتلو خطره ډېره زیاته وي. او دې نه علاوه که د ډېر ټایم دپاره وي 2 ورځې نه بیا 3 ورځې بیا کالي په کلونو باندې چې مسلسل سړی دروند کار کوي نو د هغه بدن ته ډېر زیات خطره وي او د هغه زخمونه راتلی شي. کله چې سړي سره لاس کې وزن وي او تو شي لکه خپې ودرولي او د ملا تو کې ټویسټ ورته انګلیش کې وایي چې هغه ټویسټ په باډای کې راشي یا په لاس کې راشي، لاس د خپل کوم ځای پورې چې ځي دی نه ډېر زیات شاته بوځي یا خپه بوځي، نو دا چې کوم دی د هډوکو او د پټو انجریز او زخمونه پیدا کوي. نو چېرته هم داسې مه کوئ چې ستاسو باډي ټویسټ شي. چې کله تاویږي نو ټوټل خپې هم تاووئ او خپله ملا هم تاووئ چې ټول ستاسو یو طرف ته مخ کېږي چې ټویسټ دغه پکې نه وي، زخم راتلو چانس پکې نه وي. دا سکرین باندې زه تاسو سره یو تصویر شیر کوم. دې کې لیکلي دي چې یاره مطلب لکه د خپو نه ښکته ځمکه باندې وزن پروت وي نو هغه زیات نه زیات څومره اوچتولی شي، د ګوډو برابر څومره وزن اوچتولی شي، د بډې برابر سینې او بیا چې کوم دی اوچتی نو څومره میکسیمم وزن سړی اوچتولی شي. دا ډیټیل کې دې تصویر کې لیکلي د زنانو دپاره بیل دی او د سړو دپاره بیل دی. خو دې هر څیز کې چې کوم دی ټریننګ ډېر زیات ضرورت وي. زموږ په د کار ځایونو کې عام خلک چې کوم کار کوي ته دې څیزونو باره کې پته نه وي او خدای مکړه چې کله بیماران شي نو بیا یې ته احساس وشي چېرې دا خو په اسانه ښکارېدو والا کار چې کوم دی ډېر زیات خطرناک و. همیشه د څنګه چې ما مخکې ذکر کړی د یو کې HAC یو کې ویب سایټ دی، دغه رنګ د امریکې اوشا ویب سایټ دی کې مینوال هینډلنګ باره کې نور ډیټیل دی چې څوک پکې انټرسټډ وي او په انګلیش باندې پوهېږي نو هلته هم چې کوم دی نو کتی شي.
همیشه کور کې فرست ایډ سامان دی چې څوک معمولی زخمی شي چې کور کې تاسو ټریټمنټ کولای شئ. د دې چینل نور ویډیوز وګورئ او که څه څیز باندې نه پوهیږئ یا ما څه غلطي کړي نو په کمنټس کې راته ولیکئ. شیر لایک کړئ دا ویډیوز او الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.